علماء کرام فرمایي د فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان. نو دته فرعون ځکه ویل څوک به چې په مصر کې بادشاه شو هغه ته به فرعون نوم اغوستو، لکه څنګه به چې په یمن کې څوک بادشاه شو هغه ته به تباع ویل، په روم کې به چې څوک بادشاه شو هغه ته به قیصر ویل، په فارس کې به چې څوک بادشاه شو هغه ته به کسرا ویل، همدارنګه په هر ځای کې به چې څوک د غزي به چې نوم مشهور و هغه ته به هغه اغوستو، او په مصر کې به چې څوک بادشاه شو هغه ته به فرعون نوم اغوستو، اگر که دغه خپل نوم بل شو. نو د فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان، د نیکه نوم ریان او د پلار نوم مصعب. دغه فرعون چې علماء کرام فرمایي انتهایی غریب انسان، دا قرضدار و، دا د شام نه راوتښتېدلو مصر ته د قرض د لاسه، قرضونو په دومره عوج کړو چې قرضدار به ورپسې روزانه دروازې ته ولاړ چې قرض راکړه، خو د قرضدار نه مجبور شو مصر ته راوتښتېدو. کله چې مصر ته راوتښتېدو سوچ ورسره پیدا شو چې اوس بس کوم په مصر کې کاروبار کول پکار دی، خېټه مړول پکار دی، او بیا هلته په شام کې چې راته کوم قرضداري پته نه دغه قرضه به خلاصول پکار څه شی وکم. چې ګوري هر څه چې به کوي شعر ناپرسان کیسه ګډه وډه ده په دغه ځای کې. شعر ناپرسان کیسه کوم یادېږي ما تاسو ته مخکې وختونو کې یادونه کړې وه. نو شعر ناپرسان مطلب دا دی چې چېرته ورغی چا نه به چې پوښتنه وکړله چې هلکه د هندوانه په څو روپۍ ده وایي په 1 روپۍ، بیا به چې د هندوانو پوره باغ ته ورغی غټ بار به لګېدلی د هندوانو، هلکه دا بار په څو دی؟ دا هم په 1 روپۍ دی. حیران به شو چې چا نه به یې ځمکه اخیسته، هلکه دا ځمکه په 100 روپۍ ده په 1 روپۍ، چې چا نه به یې یوه خښته هم اخیستم په 1 روپۍ، کور هر څه ګډوډۍ او نظام خراب و. د سره سوچ پیدا شو چې او کیسه خرابه ده، دا خو داسې کار کول پکار دی، دا خو ارزانیم ده، داسې کار وکړه راځه دې ځای کې چې دغه یو بار د هندوانو په 1 روپۍ دی، زه به هسې څوک د چا پوښتنه نه کوي، د هندوانو یو بار به اخلمه د خټکو، هغه ورغې خټکي یو غټ بار د خر دا یې واغستل او رابارې کړل. کله چې دا یې په منډۍ کې واغستل او هغه خپل ځای ته رارسېږي هغه کلي ته تر څو پورې چې هغه ته بیا په کلي کې خټکي یو دانه په 1 روپۍ خرڅ کړي، هغه ته پوره بار په 1 روپۍ واغستو. دی چې کلي ته لاړ شم او دا خو ډېرې خټکي دي پکې، نو په یو بار کې ورته 1.5 روپۍ پیدا شي. نو کله ورغی بار یې راواغستو په 1 روپۍ واغستو، په لاره کې را روان دی نو عسکر ولاړ دی، پولیس چېرته ځې؟ وایي ځم کلي ته. وایي څه شی دې رابر کړی؟ وایي خټکي. وایي ښه زمونږ ټکس پکې راکړه. وایي ټکس څه شی دی؟ وایي 1 خټکی راکړه. 1 خټکی یې ورکړو. چې خټکی ورکړو لږ مزل یې وکړو، کلي ته لا رسېدلی نه نور بل پاټک راغی، پولیس راغی. څه دې رابر کړي دي؟ وایي خټکي. وایي زمونږ ټکس راکړه. وایي څه شی ټکس دی؟ وایي 1 خټکی. 1 خټکی هغې ته ورکړو. داسې پاټکونه به راتلل تر کلي پورې چې رسېدلو نو 1 خټکی ورسره پاتې و. کله کې هغه هم په 1 روپۍ خرڅ کړو، هماغه شی شو، په 1 روپۍ پوره بار اخیستی و، دلته یې په 1 خټکی په 1 روپۍ خرڅ کړو. دا کوم پروګرام دی؟ کیسه خو بیخي ګډه وډه ده، نه پکې ګټه سړی کولی شي نه تاوان. وایي راځئ یو بل کار وکړه. د څو خو د چا پوښتنه نه کوي، نو لاړو هدیرې ته. دا فرعون چې کله هدیرې ته لاړو نو په هدیرې کې به چې کله سړی به مړ شو او راوړلو به یې خښولو به یې، نو ده په هدیرې کې پاټک واچولو. چې څوک به مړی به شوی رابغې نو مړی به ترې نه شو راتېرېدلی، هغه مړي کورنۍ ته مخامخ ودرېدو، لرګی به یې راښکته کړو. چېرته ځئ؟ موږ مړی خښوو. مړی دی. وایي ښه لاول 15 روپۍ راکړئ. چې مړی خښوو. وایي ته چا درولی؟ وایي زه باچا درولی یم. باچا خو نه و درولی، چا د باچا نه پوښتنه نه کوله، ده نه چا پوښتنه نه کوله چې واقعي رښتیا ته باچا درولی یې که نه، بس دروغ یې شروع کړل. دی څوک خو چا پوښتنه نه کوي، 15 روپۍ به ترې واخیستې، ښې ډېر روپۍ جمع کړې، مړي به کېدل، دی به خوشحال و چې الله مړي وکړي، مړي به کېدل، ښه ډېر روپۍ جمع کړې. زمانه تېرېده. په دغه وختونو کې د وزیر څوک خپلوان وفات شو. چې وزیر څوک خپلوان وفات شو نو دغه د وزیر دغه خپلوان دا مړی چې دی روان کړی د هدیرې ته چې کله رارسېږي چې ګوري همدغه ولید په نوم دا سړی چې دا فرعون دا ولاړ دی، لا بادشاه شوی خو نه دی، غریب و، ما تاسو یې قرضدار راتښتېدلی و. نو په دغه ځای کې ولاړ دی. دی ورته لرګی راښکته کړو، پاټک یې واچولو. وایي څه کوې؟ وایي 15 روپۍ راکړې بیا تېرېږئ. وایي ته چا درولې؟ وایي زه باچا درولې یم. نو وزیر ډېر غوسه شو چې اوس د مړو نه ټیکسونه اخلي، دا کوم پروګرام دی؟ بس 15 روپۍ ورکړي چې اوس دا جنازه ده، دا مړی دفن شي، بیا وروسته باچا سره خبرې کوو. مړی دفن کو. وزیر لاړو باچا ته شکایت وکړو چې و باچا صاحب ته خو په خپل محل کې ناستې، په خپل دربار کې ناستې، بیرون حالاتو نه خبر نه یې، ته اوس د هر څه باندې ټیکس اخلو، د مړو نه هم ټیکس اخلي. وایي ما خو د مړو نه ټیکس نه دی اخیستی. ولې ته چې په هدیره باندې سړی درولی دی؟ هغوی چې زه باچا درولم. ورشئ راولئ. باچا بس دا فرعون چې و دا ولید په نوم د سړی دی راوغوښتلو چې تاسو په منډه دا سړی راولئ. نو چې کله د ولید په نوم د سړي پسې رالل، د لاس نیولی د عسکرو ونیولو او باچا ته یې وروستلو. ته ولې دروغ وایې؟ ته ما کله درولې په هدیره باندې چې خلکو نه د مړو په سر 15 روپۍ اخلي؟ وایي باچا صاحب زه پوهېږم چې تا نه یم درولې، ما ډېر کوشش وکړو چې زه راشم تاسو ته د خلکو دا شکایت وړاندې کړم، خو چا راپرېښودلم نه، عسکرو نه راپرېښودم. خو دا مې یو بهانه جوړ کړه، ما که کله باچا وغوښتله ما خو حال به درته وایم، که ویې نه غوښتم ښایسته کاروبار مې جوړ دی، د مړي سره په سر مې 15 روپۍ اخیستې، که راویې نه غوښتم خو کار مې جوړ دی، که راویې غوښتم د ملک حال به درته وایم. ګډوډۍ دی بیرون په حال کې، یو نظام ټول خراب شوی دی. باچا ته خو معلومات نه، هغه په خپله یې عشرت کې و، نو د ده د عقل یې ډېر زیات خوښ شو. د دې د باچا دغه چې دا ولید فرعون دا ډېره پسته ژبه یې درلودله. نو باچا ورته ستا د عقل مې ډېر زیات خوښ شو، دې نه بعد ته ما سره وزیر، ما سره به یو ځای په هغه کې اوسېږي،
وزارت کې اوسېږي ته وزیر هغه ته ډیره ښه ده. نو دی چې کله هلته اوسېدلو نو د دومره ښایسته اخلاق شروع کړل، د خلکو سره مینه به یې کوله، خلکو سره یې مرستې کولې، لکه خیره بنسټ غوندې جوړ، خلکو سره به یې ډېر ښایسته اخلاق کول. څنګه چې هغه بادشاه مړ شو نو خلکو کې دومره محبوبیت پیدا کړی و چې دی دستي بادشاه کو، دا ولید په نوم سړی. لاول قرضدار او د شام نه راغی مصر ته، او د مصر نه هلته پاټک واچولو، لاړو وزیر شو، بیا بادشاه شو. چې کله بادشاه شو نو دی په چوکۍ باندې ناست دی او بس سوچ کوي چې اوس د خلکو سره څه وکړم، د خلکو ته اوس مثال سیستم برابر پکار دی. سوچ کې ناست په دغه وخت کې ورته شیطان راغی. شیطان ورته راغی چې ولې خفه یې؟ وایي دغسې اوس قوم مې دی، څه وکړم، رعیت دی. وایي خفه کېږه مه، وایي زه خو یم که نه. وایي داسې کار وکړه، تا قسمت کار کوي، قرضدار وې د شام نه راوتښتېدل، ته مصر ته راغلي، پاټک دی واچولو، مثال د پاټک نه دی بیا سیستم وزارت ته ورسېدو، بیا بادشاهي ته پسې راوسېدو، قسمت یې کار کوي، د خلکو ته یې اعلان وکړه چې راځئ زه ستاسو خدای یم او زما عبادت شروع کړئ. هغه ورته هو دومره لوی کار وکړم، دا خو زه نشم کولی. وایي زه در سره یم که نه، زه دې ملګری یم. وایي نه که ته ملګری یې، که دوی ما ته وایي چې باران نشته، باران بیا به څه کوم؟ وایي زه در سره یم که نه، ته غم مه کوه، که دوی د نهار څه مطالبه کوله بس زه در سره یم. وایي ښه صحیح ده. نو بس کله چې سهار شو، څو ورځې تېرې شوې، خلکو ته ویل چې او خلکو ټول راشئ. ده سره خلکو ډېره زیاته مینه درلودله. بیا ورته ویل چې تاسو ټول واورئ، دې نه بعد زه ستاسو خدای یم، بل چا ته به عبادت نه کوئ، تاسو رب زه یم او ما ته به سجده کوئ، ما ته به رب وایي. خلکو ورته مینه ورسره کوله، ټول خلکو ورته، چا چې د ده ډېر محبوبین هغوی ټول ورته سجده وکړله. بیا چې څه وخت تېر شول، په دې خلکو کې قحطسالي راغله، بارانونه نه کېده، خلک ټول قوم راغله، یا خدایه د فرعون ته ویل ته خو زموږ نعوذ بالله ته زموږ رب یې، اوس بارانونه وکړه، قحطسالي ته څه شی نشته. هغه ورته ویل خو سبا ته بیا خبرې کوو، زه اوس کار لرم، کوټه کې لاړو، غړی کېنه، چې اوس څه وکړم. په دغه کې ورته شیطان راغی، ولې خفه یې وفرعونه؟ وایي خفه په دې یم تا خدای تباه کړه. وایي ښایسته بادشاهي مې کوله، تا راته خدای دا وکړه، اوس باران نه کېږي، باران زه د کوم ځای وکړم؟ زه خو د رښتیا خدای خو نه یم. او ورته خفه کېږم، زه دې ژوندی یم. ښه صحیح ده، کار وکړه، زر کوه. هغه خپل ټول شیطانان خبر کړل، دا واړه واړه شیطانان چې ورته لاړ شئ ټول د سمندر خواته وخېږي، ډېرې اوبه وچیښئ، اوبه یې چې وچیښله، وایي بره دې وریځو خواته وخېږي او تشې متیازې په دې خلکو باندې په خلکو باندې تشې متیازې کله وکړې، په دغه وخت کې هغه باران و، ګرم باران چې کله وشو نو خلکو یې چې هو والا دا خو واقعي خو موږ ورته پرون شکایت وکړو، باران وشو، خلک ډېر زیات خوشحاله، ځانونه یې ورته ونیول، ډېر وخت قحطسالي وه، ښه خشته پشته شوه، چې خشته شول 2-3 ورځې تېرې، هغه مرداري وه که نه، مردارې اوبه وې متیازې، نو بیا خلک مریضان شو، چا باندې دانې راوختې، څوک یو شو، څوک بل. بیا راغلل فرعون ته چې و فرعونه و بادشاه خدای ته زمونږ خدای، زمونږ دا مریضیانې به څنګه شي؟ وایي زه تاسو سبا ته. کله چې دی لاړو په سوچ کې ناست دی خفه، نو په دغه وخت کې شیطان ورته بیا راغی چې ولې خفه یې؟ وایي تا خدای تباه کړه، دا نو باران چې تا پرې کړی و، ټول خو دې مریضان کړه که نه. وایي اوس څه وکړمه؟ وایي ته راته طریقه وښیه شیطان ته. وایي زه نو دومره خدای خو غټ خدای خو نه، کله ناکله باران کې خلکو ته وایي چې دا اوس خپله به ښه شئ. نو دا علما کرام فرمایي دا ولید چې د فرعون چې د خپل نوم ولید ابن مصعب بن ریان، دا شیطان هغه کارونه په خلکو باندې کوي چې لاول د رسوایي ته شرمندګي ته خور مخامخ کې درته پکې شرمېږه، بیا د به خلکو غولول به کول، په چا به زور او ظلم جبر به کول. اوږده واقعه ده، خو د نسب په اړه دا راځي چې دی لاول کې قرضدار و، د شام نه راغلی دی مصر ته، بیا د هغې نه بعد دې بادشاهي ته ورسېدو.